ورب الكعبه که دا دعاګانې او اذکار په خپل ژوند کې راوستو او ستاسو ژوند بدل نشو او ستاسو رزق الله پراخه نه کو، ستاسو بیماریانې الله ختمې نه کړي، ستاسو دا ژوند د خوشحالو نه ډک نه شو، ستاسو حفاظت الله ونه کو، تاسو له الله په دیندارۍ کې توفیق در نه کو، بیا راته نو دا دعاګانې یادې کړي ډېرې قیمتي دي چې الله موږ ته اخره خاتمه په ایمان نصیب کړي. موږ دور د الله نه څه غواړو؟ په ایمان باندې د اخرې خاتمې دپاره دعا. د نن سبا د دور نه دی او د نن سبا د زمانه. زه اکثر ملګرو ته دا وایم زم چې نن سبا یو سړی صرف د ایمان په حالت کې مړ شي او دا قبر ته د ایمان ورسوي که نه، دا لوی بدبخت لوی خوشبخته انسان دی. لوی خوشبخته انسان دی چې د خپل ایمان قبره پورې ورسوي. ځکه چې کومې فتنې چې روانې دي، کوم حالات چې روان دي، کومه فحاشي چې خوره شوې ده، کومې نشې چې خورې شوي دي، انټرنیټ چې کومه تباهي کړې ده او ځوانانو چې کوم طرف ته مخه ده، نو الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. والله هر طرف ته فتنې دي او ته به ترې ځان بچ کول غواړې او په تا داسې په تا راشي دا فتنې او پرېږدي دي نه، بلکې د فتنو چپې دي، یو به دې یو طرف ته وړي او بل به یې بله طرف ته وړي. که بهر ته راووتې د زنانو هغه بې حیایي هغه یو فتنه، که موبایل رالی هغه د فتنې نه ډک، که بیان ځان له اوري ګوره د انټرنیټ کې د انګریزانو څنګه کار کړی. اوس ته که ځان له بیان ګورې هم به تا ته په منځ کې د یو جنۍ تصویر رامخې ته کړي. که ته یو پروګرام ګورې د یو مباح یا د جایز کار دپاره په منځ کې به د جنۍ تصویر راشي، ویډیو به د جنۍ په منځ کې راشي او دا فتنه دیسې ده روانه. که بازار ته ووتې ځان له حلاله مزدوري کې نو په سوونو به راته ووایي که دا طریقه ستایي نو تا روپۍ ونه ګټله، دا بله فتنه ده. که رښتې کې یو که وی دینداره دی، یو هغه جنۍ کور والا وایي چې هلک دینداره دی او د ده ګیره ده او د ده دا دی او د دغه دا بله فتنه ده. جنۍ که دینداره یو هغه وایي چې دا دینداره ده او دا داسې ده او دا داسې ده او زموږ خپلې غم خادیانې دي او زموږ دا دی او دی بیا نه کوي، دا بله فتنه ده. مور پلار به دې کله مجبوره کوي په ناروا کار باندې، دا بله فتنه ده. ملګرو خواله چې ورځېږي، څوک نشه کوي، څوک تماشه کوي، څوک فلمونه ګوري، څوک حرام خوري، یو طرف ته دې راکاږي، دا بله فتنه ده. که په بیټک کې او په مجلس کې کښېنې جو فسق او فجور خبرې د چغلۍ خبرې روانې، دا بله فتنه ده. یعنې خلاصېت ناممکن دی مګر د الله په توفیق سره. نو دا دعاګانې یادې کړي ډېرې قیمتي دي چې الله موږ ته اخره خاتمه په ایمان نصیب کړي. موږ دور د الله نه څه غواړو؟ نو وایي لکه یوسف علیه السلام چې د الله نبي دی، خو چې کله قریب الموت شو، قریب الموت یعنې مرګ ته نږدې شو، نو د اخرې خاتمې دپاره دا دعا کړې وه. دا څوک دا دعا غواړي؟ یوسف علیه السلام. څه فایده ترې راووته؟ یعنی پیغمبرانو سره هم غم د اخرې خاتمې دی. پیغمبرانو سره غم د څه دی؟ د اخرې خاتمې دی. په موت سره به غم نه. بله فایده ترې دا راووته، دا دعا معمولي مه ګڼه، غوښتلي یوسف علیه السلام ده، الله را نقل کړي په قرآن کې ده. څه ویلي و هغه؟ سورة یوسف آیت 101: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے د ځمکې او اسمانونو پیدا کوونکیا، په دنیا او آخرت کې ته زما ولی یعنی زما ملګری. توفني مسلما، ما په داسې حال کې د دنیا نه واخله چې زه مسلمان یما، والحقني بالصالحین، او ما د نیکو خلکو سره یو ځای کا. څومره ښایسته ده، مسلمان مې مړ که او بیا مې چا سره یو ځای که؟ نیکانو سره مې یو ځای. دا دعا که ته داسې وایې ټوله هم صحیح ده. فاطر السماوات والارض کې د الله شان بیانېږي، انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. او که صرف دې ځینې وایې چې یا الله توفني مسلما والحقني بالصالحين، یا اللهم اے الله اے زما ربا توفني مسلما والحقني بالصالحين، ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. هر طریقې سره
نو دا دعا د څه دپاره شوه؟ صرف د آخرې خاتمې دپاره نه ده چې بیا ته د نیکانو سره یو ځای شي، او نیکانو سره چې یو ځای کېږي نو چېرته به ځي؟ جنت ته به ځي. نو څومره ښایسته دعا ده. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. څوک به ووایي؟ بارك الله فيك. بل څوک کتاب نه ووایي؟ ځه حاجي صاحب به ووایي. او ګوره دا دعا هر ټیم ویلی شي، سجده کې هم ویلی شي. خو اوس که څوک دا اشکال چاته راشي چې حدیث کې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سجده کې قرآن مه وایئ. حدیث کې راځي سجده کې به قرآن نه وایي، او زه دا وایم. نو جواب د هغې دا دی چې راجح قول دا دی چې د دعا ته د قرآني دعا سجده کې ویلی شي. ولې؟ انما الاعمال بالنیات، اعمالو دارومدار په څه دی؟ په نیت دی. او ته چې دا آیت د قرآني دعا په سجده کې وایې په کوم نیت یې وایې؟ د دعا په نیت یې وایې که د تلاوت په نیت یې وایې؟ د دعا په نیت یې، تلاوت په نیت خو یې نه وایې. نو چې اوس ته سجده کې الله ته وایې چې ربي توفني مسلما والحقني بالصالحین، او الله ستا دعا قبوله کړي. څومره ښایسته دعاګانې. ورب الکعبه، که دا دعاګانې او اذکار په خپل ژوند کې راوستو او ستاسو ژوند بدل نه شو، او ستاسو رزق الله پراخه نه کو، ستاسو بیماریانې الله ختمې نه کړي، ستاسو دا ژوند د خوشحالو نه ډک نه شو، ستاسو حفاظت الله ونه کو، تاسو له الله په دیندارۍ کې توفیق در نه کو، بیا راته ووایه. خو شرط دا دی چې دا عملي کې په خپل ژوند کې راولي، یاد یې کې او بیا یې ویې. فنعيمها باق وليس بفانٍ.